بسم الله الرحمن الرحیم زموږ تاسو نن ورځ درس دی muscles of the lower limb موږ تاسو وایو and کښته اطرافو یا سفلي اطرافو عضلات موږ تاسو شروع کوو د خیر سره زموږ تاسو سفلي اطراف عضلات چې دي هغه په څلور ګروپو کې موږ تاسو مطالعه کوو د خیره چې یو د ګلوټیل برخې عضلات موږ تاسو خیر سره وایو نن د خیره وایو بل موږ تاسو تای عضلات خیر سره وایو پښکې بل موږ تاسو د لیګ عضلات وایو بل موږ تاسو د فوټ مسل وایو عموما ګلوټیل مسل چې دی هغه دغه د ورانه شاوخوا ته دغه عضلات دي د خیر نن د خیر ان شاء الله وایو لس عضلات دي وروسته تای ورون شروع کوو ورون به دغه د سنګلې پورې نه د عضلات دي بیا وروسته موږ تاسو لیک شروع کوو د سنګلې نه بخښري زنګون بیا وروسته زنګون څخه بیا تر بجلچ پورې بیا دا چې دی دا بیا لیک دی بیا وروسته بجلچ څخه بیا لاندې بیا پښه یا فوټ د خیر سره وایو ان شاء الله انا اول موږ تاسو اول ګروپ عضلات چې دي هغه د ګلوټیل برخې چې دي عضلات چې موږ تاسو بحث کوو وایي د ګلوټیل برخې عضلات چې دي چې شاته موقعیت لري دورانه شاوخوا ته موقعیت لري دا لس عضلات دي ټول لس عضلات دي چې اکثره عضلات د موقعیت له مخې نومول شوي دي او اکثره بیا د شکل له مخې نومول شوي دي چې د سر په خلاص کې عضلې ښه نوم طریقه موقعیت یې زده کړئ ان شاء الله بیا مو ژر نه هېرېږي دا عضلات په درو ګروپو کې ویشل شوي دي د ګلوټیل لس عضلات چې دي دا په درو ګروپو کې موقعیت لري یو سوپرفیشل یا سطحي سربیرنه موقعیت لري سیری چې هغه دوه عضلات دي اوس بحث ورکوو بل انټرمیډیټ په منځ کې موقعیت لري منځ طبقه کې چې هغه یوازې یوه عضلات دي او بل ډیپ لاندې عضلات دي ډیپ عضلات دي چې هغه تقریبا اوه عضلات دي صحیح شو هغه تقریبا اوه عضلات کېږي په دې کې دغه پرفارمیس مسل چې دی پرفارمیس او دغه اوبټریټور انټرنس چې موږ تاسو ته تېره ورځ د نس د لاندې انفیریر دیوال عضلات وویلې په هغه کې موږ تاسو وویله چې یو پرینیل و بل پلویک و په پلویک کې دغه دوه هم راتلله پرفارمیس او انټرنل اوبټریټور ورې مو ونه ویل نن د خیر د دې وایو انشاءالله صحیح شو دا په ګلوټیل برخه کې پورې هم مربوط دي او همدارنګه په پلویس برخه پورې هم چې مربوط دي نو موږ تاسو د ګلوټیل برخې عضلات وایو د ورانه شاوخوا چې موقعیت لري لس عضلات شاوس چې دوه یې سربیره دي یو په منځ کې دی اوه یې ډیپ دي صحیح شو په دې عضلاتو کې اوس به وروسته تشریح کوو یوه عضله چې اسانه نوم یې دی هغه ګلوټیس دی دغه ساحې نوم هم ګلوټیس دی دغه د ورانه شاوخوا ته برخه ته ګلوټیس ویل کېږي ګلوټیس ساحه ګلوټیس ساحه چې ده دلته په دغه نامه سره درې عضلې هم شته ګلوټیس مګزیمس غټه عضله ده ګلوټیس میډیس او ګلوټیس مینیمس درې عضلې دي چې مګزیمس سربیرنه ده میډیس یې منځ کې ده او مینیمس یې لاندې ده دا د لوس څخه د درې عضلې چې شولې یو نومان دغسې نومان دي صحیح دي پسې په سربیرنه برخه کې یو بل عضله هم ده ټینسور فشیال اټاچوس وایو داسې کشف شوې عضله ده چې دغه دورانه شاوخوا ته داسې شکل دا ورکوي شکل ور جوړوي بله د خیره یو نازکه عضله ده چې د ناک غوندې شکل لري نه ناک سیب و ناک غوندې شکل لري چې هغه پرفارمیس ویل کېږي بل بیا داسې عضله ده چې هغه لکه غبرګولی ټوینس په رقم هغه جمیلس ته یوه لوړه ده بله لاندې ده که دوی چې سره مښتي نه بل چې د خپله د اوبټریټور پرامین په داخل خوا کې ده هغه ته اوبټریټور انټرنس ویل کېږي بل د اوبټریټور پرامین شاته ده چې هغه ته بیا اکسمنس ویل کېږي او بل څلور ضلعي ده یا څلور سره ده چې څلور خواوې لري نه څرګنجه عضله ده چې هغه ته بیا کوادریټس مسل ویل کېږي وروسته شریح کوو انشاءالله بیا وایو نو راځو اول موږ تاسو د ګلوټیل برخې دغه دوې سربیرنه عضلې ور وایو سوپرفیشل مسلس چې یو ګلوټیس مګزیمس ده او بل ټینسور فشیال ده ټول سربیرنه ده دغه د ورانه دغه سربیرنه شکل هم دی ور جوړوي صحیح شو ښه څه درته ګورئ اول دغه سربیرنه چې ویناست د ورانه سربیره دا ګلوټیس مګزیمس ده صحیح شو دا څه ګلوټیس مګزیمس ده دغه یې میډیس دی دغه منځ کې دی دا لاندې یې چې ده دا بیا مینیمس هغه ټول لاندې موقعیت لري صحیح دی بیا وروسته ستا پرفارمنس عضله دغه لاندې دا پرفارمنس ده دغه جمیلس سوپیریر دا جمیلس انفیریر دا اوبټریټور انټرنس ده دا کوادریټس صحیح دی دا عضلات دي دا د ګلوټیل برخې لاسته شوه عضلات دي اوس هر یو جلا جلا موږ تشریح کوو وایي راځي اول د ګلوټیس برخې اول عضله ووایو چې سوپرفیشل سربیرنه قرار لري چې هغه ته ګلوټیس مګزیمس ویل کېږي یعنې د ګلوټیس د برخې
ټول هغه غټه عضله صحیح شو. دې شروع چیرې ده؟ دې شروع څو ځایه کېږي. شروع یې اول الیوم اکسټرنل سرفیس، دغه د ورانه هډوکي د الیوم د باندې خوا صحیح شو، د ګلوټیل لاین وشاته، د پوسټیریور ګلوټیل لاین وشاته. اساس چې په یاد یې موږ تاسې د الیوم په دغه د باندې خوا کې موږ تاسې دلته درې لیکې ویلې وې، درې ګلوټیل لاینز وه چې دلته پوسټیریور و، بل دلته انفیریور و، او بل هم انټیریور صحیح شو. درې لیکې وې. نو دغه د پوسټیریور ګلوټیل لاین وشاته دلته شروع کېږي دی صحیح دی. او بل ساکرو ټیوبرس لیګامنت، دلته یو لیګامنت دی چې هغه ته سکروم سره خواته موقعیت لري، ساکرو ټیوبرس لیګامنت هغه ته ویل کېږي، دا څه هم شروع کېږي صحیح شو. او بل posterior surface of the coccyx femur and sacrum، د خپله دغه د کوکسي چې موږ د باندې خوا د باندې سرفیس دی، د سکروم د باندې سرفیس دی شابوس، او د پیمور سره چې د وصلي ژور سره دا د باندې خوا چې د دې شروع کېږي، د باندې خوا کوکسیکس پیمور سو، سکروم سو، ایسو چې د الیم سره دلته موږ دا چې دلته هم شروع کېږي ورسره. نو درې ځایه شروع شوله. که تاسو لنډ چیرې زده کوئ ما داسې هم ویلی سئ چې د خپله د دغه ایلیاک کرسټ ستا خبر نه د الیم شاخوا د الیم پوسټیریور پارټ، د الیم پوسټیریور پارټ څخه شروع کېږي، لنډ ویلی سئ. یا څه ویل سي دلته پوسټیریور ګلوټیل لاین، posterior gluteal لاین دغه شروع کېږي، دا لنډه ویلی سي، داسې هم ویل کېږي. ښه ختمه چیرې چې ختمېږي دی دلته راځي مخته ایلیوټیبیل ټرک، دلته د ایلیوم دغسې یو لیکه تېره سوې ده د ایلیوم او ټیبیا ترمنځ، دا د فایبروزي الیاف تشابس، د عضلاتو چې فایبروزي الیاف کلکه رشقې جوړوي چې څه ټرک جوړوي، دا ته ایلیوټیبیل ټرک ویل کېږي. پر دغه باندې دلته خلاصېږي صحیح شو. د عضله چې سره کوچنۍ سي دغه ټرک هم لوړې خواته رشقې کوي، داسې لکه شیر لوړې خواته راپورته کوي. او بل خپله ګلوټیل توبرزټي آف د پیمور، خپل ته لاندې پیمور باندې چې دلته ګلوټیل توبرزټي وه پر هغه باندې چې کېږي خلاصېږي، دا یې ختم شو دې عضلې. غټه ګلوټیس مګزیمس عضله وه شابوس چې د ایلیوم شاته یا دلته پوسټیریور ګلوټیل لاینز شروع کېږي، راځي پر دغه ټرک باندې ایلیوټیبیل ټرک باندې ختمېږي، او یا د پیمور په ګلوټیل توبرزټي باندې هم چې کېږي ختمېږي. وظیفه یې څه ده؟ عضله چې کوچنۍ سي اول دورانه خلاصول، ورون داسې خلاصېږي شاخواته اکستنشن صحیح شو. او همدارنګه شاته کش سي ته لیټرل روټیشن هم ویل کېږي صحیح شو. وحشي تدور. بل ابډکشن دی، معنا د پښې لرې کول، پښه چې کېږي پښه خلاص سي د تنې څخه یو څه چې لرې کېږي دې ته ابډکشن ویل کېږي. او بل دلته خو دغه ټرکونه چې کوچني ټرک لوړه خواته راکشېږي نو دغه د زنګانه د بند اکستنشن هم رامنځته کوي، زنګون بند هم خلاصېږي ورسره، دا بله وظیفه شوله. نربې کوم نربې؟ نربې انفیریور ګلوټیل نرو ته راځي، انفیریور ګلوټیل نرو ته راځي صحیح. دا وه اول عضله د ګلوټیل برخې یا د ورانه د شا د برخې اول عضله موږ تاسې وویله صحیح شو چې نوم یې و ګلوټیس مګزیمس، تر ټولو سربېرنه موقعیت درلودی. اوس یې د سربېرنه دوهم عضله وایي چې دغه دوې عضلې چې دا سربېرنه دي، نور بیا منځ او لاندې دي شاوس، دغه دوې سربېرنه وه، یو ګلوټیس مګزیمس چې مو ویله، او بل د ټینسور فیشیالټا. ټینسور خپله معنا کشش چې کش سوي دا داسې کش سره موقعیت لري صحیح شو. ته ویل کېږي دا هم سپرفیشل دی، سربېرنه موقعیت لري. شروع یې چیرې ده؟ دغه ایلیاک کرسټ دی، یا ویلی سي چې انټیریور سوپیریور ایلیاک سپاین هم ویلی سي صحیح شو. ایلیاک کرسټ دغه اوټر لیب یا دغه کرسټ دی شاوس، او یا که بل کوم وایه انټیریور سوپیریور ایلیاک سپاین هم ویلی سي، په دې شروع کېږي. ختمه چیرې دی؟ پر دغه ټرک باندې ختمېږي، ایلیوټیبیل ټرک. دغه ټرک وینئ ایلیوټیبیل دا د ایلیوم او ټیبیا ترمنځ موقعیت لري صحیح شو. دا دواړه سربېرنه عضلې چې دي پر دغه ټرک باندې ختمېږي، چې ګلوټیس مګزیمس عضله وه او بل ټینسور فیشیا وه، فیشیالټا وه صحیح شو. دا عضله وه. دلته کوم نرو راځي؟ دلته بیا سوپیریور ګلوټیل راځي، هغه مګزیمس ګلوټیس مګزیمس چې وه هغه انفیریور و، دلته بیا سوپیریور ګلوټیل نرو ته راځي. وظیفه یې چې ده دا خو داسې نرۍ عضله ده، لوړ خاص کار نشي کولی، فقط مازې دغه د زنګانه په خلاصولو کې یو څه کومک ورسره کولی سي. نو اکسټنشن of the knee joint، دغه د زنګانه بند شکی خلاصي په دې کې هم خیر سره کولی شي. دا وې دوې عضلې د ګلوټیل ساحې سوپرفیشل یا سطحي عضلې چې ګلوټیس مکسیمس و
او بل تنسور فیشیال ټاون. اوس راځو د منځنۍ برخې عضله وایو چې یوازې یوه عضله ده په منځنۍ برخه کې د ګلوټیل برخې یوازې دغه یوه عضله ده چې هغه ته ویل کېږي ګلوټیس میډیس. موږ تاسو درې ګلوټیس وه. د ګلوټیس د موقعیت له مخې ورکول شوی ځکه دغه د ورانه دغه شا برخې ته ویل کېږي ګلوټیس ساحه. دا ګلوټیس ساحه ده صحیح شو چې دلته درې ګلوټیس عضله شته. یوه یې سوپرفیشل دغه مګزیمس ده چې هغه سربیره ده سوپرفیشل راځي، بله یې میډیس په منځ کې راځي، او بله یې ډیپ ته هغه لاندې مینیمس کوچنۍ عضله ده لاندې صحیح شو. هغه ته مو ویله اوس د منځنۍ برخې ته وایو چې میډیس د شابس. دې شروع چیرې ده؟ شروع یې لنډ هم ویلی سې چې د الیوم دغه اکسټرنل سرفیس د الیوم دغه د باندې خوا شروع کېږي صحیح شو، یا ایلیاک کرست څخه شروع کېږي صحیح دی. او داسې هم ویلی سو چې انټیریر دلته انټیریر و او شاته پوسټیریر ګلوټیل لاین دغه دواړه شروع کېږي. دا ګلوټ پوسټیریر ده دا انټیریر دغه دوه هم شروع کېږي. نو که لنډ ووایاست چې د ایلیاک کرست څخه اکسټرنل سرفیس هم مشکل نشته. ختم یې چیرې دی؟ اوس چې موږ تاسو کوم عضلات وایو بغیر د کوادریټس څخه بغیر د یوې عضلې څخه نو ټوله پر دغه ځای ختمیږي. غټ ټراکینټر د چا د فیمور ګریټر یا میجر ټراکینټر میجر صحیح شو دا میجر چې د فیمور غټ میجر ټراکینټر پر دې باندې ختمیږي. دا ختم چې د سر و هغه مخ خواته و بل دغه ګریټر چې دغه لوړ خواته شا خواته موقعیت درلودی پر دغه باندې شي ختمیږي. نر به کوم نر به د دوهمې عضلې پر کم لکه موږ تاسو اوس هلته په ټینسور کې وویله سوپیریور ګلوټیل نرو ته راځي. وظیفه یې هم تقریبا د هغه پر کم ده د اوج پر کم ده. ابډکشن دی د پښې ډېر کول دي. بل یو شی د هغه برعکس دی هغه لیټرل روټیشن و دا میډیل دی ځکه هغه چې بس لاندې راتللی دغه فیمور یې شاته تاووي خو دا چې د فیمور داخل تاووي داخل خواته نو میډیل روټیشن ورکوي شابس. او بل خپله د پوسچر په سټیبلایزیشن کې یا په تثبیت کې هم کومک کوي. کله چې انسان قدم اخلي یا ځغلي په دا وخت کې هم تشکي تثبیت رامنځته کوي شابس. دا و درېیمه عضله ګلوټیس میډیس چې دا ګلوټیل برخې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري. اوس راځو اووه نور مسل وایي چې هغه ډیپ عضلات دي عمیق عضلات لاندې قرار لري. دا نور چې دي لاندې درې مو ویلې اول بیا سره بیروي یا په منځ کې نور وچ اوس وایو هغه ټول لاندې دي. اول یې بیت په هغه نامه ده ګلوټیس مینیمس یا مو ګلوټیس مګزیمس ویل هغه سره بیروه بل مو ګلوټیس میډیس ویل هغه په منځ کې و. دا ګلوټیس مینیمس د ټول لاندې قرار لري لاندې داسې هم ویلی سي چې دغه د الیوم اکسټرنل سرفیس شروع کېږي صحیح شو. او یا د انټیریر دا خو انټیریر و صحیح شو دلته لاندې انفیریر و د انټیریر او انفیریر ګلوټیل لاین ترمنځ دلته شروع کېږي په منځ کې شروع کېږي لاندې انفیریر و لوړ دغه انټیریر ګلوټیل لاین دواړه ترمنځ شروع کېږي. تاسو هم ویلی سئ خاطر ما تاسو ویلي چې بغیر اوس د یوې بلې عضلې څخه نور ګل چیرې ختمیږي په دغه میجر ټراکینټر باندې ختمیږي د فیمور میجر ټراکینټر نر هم هغه نرو دي شاو سوپیریور ګلوټیل نرو دي. وظیفه هم تقریبا هغه تیرې عضلې پر کومه وظیفه ده لکه میډیاس پر هم تاسو ویله ابډکشن دی لرې کول دي د پښې صحیح شو د تنین څخه لرې کوي بل داخل ته کوي میډیل روټیشن شابس. او بل چې کوم انسان قدم وي زغلي د پوسچر کې توازن برابر سپورټ کې حمایه کوي شابس. دا وسله را معضله دا د ډیپ مثل څخه اول عضله و شابس. ښه د ډیپ څخه دوهمه عضله وایي پرفارمیس دا پر ګلوټیل نوم جوړ کول شوی و هغه د موقعیت له مخې و لکه د ګلوټیل برخې عضلات وه. پرفارمیس نوم جوړ کول شوی دی دا بیا د شکل له مخې دی دا په ډیپ عضلاتو کې دوهمه عضله شابس. اول یې ګلوټیس مینیمس و دوهمه دغه پرفارمیس ده. شکل معنا ناک ته ورته سیپ نه ناک ته ورته شکل لري ځکه نوم چې دی پرفارمیس ورکول شوی دی شابس. شروع چیرې ده دغه دوهم دریم او څلورم سکرل ورټیبراس شروع کېږي او ختم یې چیرې ما مخکې ورته وویله غټ ټراکینټر ګریټر او نمبرانه یې روي شاوس په ډیپ مسل کې یوازې دغه یوه اخري عضله چې څخه وایو اخري کوادریټس بغیر دغه عضلې څخه نور ټول ختم چیرې دی په دغه غټ ټراکینټر باندې دی. نو ختم یې چیرې سو په ګریټر ټراکینټر باندې سو. نرو یې کوم نرو دی اول او دوهم سکرل نرو ته راځي. وظیفه یې دلته نري دی اوسه فقط مازه د لیټرل روټیشن لږ دغه فیمور شاخه چکی تاویي لیټرل روټیشن منځ رامنځته کوي. دا د ډیپ عضلاتو دوهمه عضله شوله اول یې ګلوټیس مینیمس و دوهمه چې ده پرفارمیس عضله ده شابس.
زه درېیم یې وایو جمیلس. جمیلس خپله دوی وایي ټوینس یا غبرګولي په معنا دی، صحیح نه مصرف کول شوی دی. لکه دوه یعنې سره یو ځای دی، یو داسې لاندې انفیریر ده، بل داسې سوپیریر ده. لکه دوه وروڼه مثال د خبرې، دوه غبرګولیان دي، یو منځ لاندې بل داسې لوړ قرار دی، لکه نوم جمیلس ورکول شوی دی. شروع یې چیرې ده؟ خپله دغه اسکیل سپاین و، د اسکیوم چې و سپاین، موږ ویلي وو چې لوړ خو الیوم و، مخ ته خواته لاندې پوبیک و، شاته لاندې بیا اسکیوم یا اسخیوم. اسکیوم یو دا ټبرزټي و د ژبر خو شابس، چې د هغه څخه دغه کوادریټس وروسته وایي دا ځین شروع کېږي. او بل د تیرس سوکه و سپاین و، اسکیل سپاین. نو دغه جمیلس سوپیریر دغه سپاین شروع کېږي. ختمې ما ته ویلي وه چې بغیر د کوادریټس څخه نو ټول شي ختمېږي، په ټراکنټر میجر باندې ختمېږي شابس. په ډیپ کې ټوله چې ختمېږي په ټراکنټر میجر باندې بغیر د کوادریټس مسل څخه. نربیه سکرال فلکسیس تراز شابس. او دی اوس په هم د تیر عضلې پر کم ده لیټرل روټیشن کوي، ماسچ کې وحشي تدور کوي. نو ګلوټیس مینیمس مو ویله، پرفارمس مو ویله، او جمیلس سپیریر مو ویله. په ډیپ کې مو درې عضلې وویلې، دروسو ختم یو شی و شابس. او اوس جمیلس انفیریر وایي، دا هم هغه عضله ده شابس، دا تر هغه لږ لاندې موقعیت لري، څه وایي دغه شنه عضله زرغونه التهاب. دا چې شروع کېږي دا مې دغه اسکیل ټبرزټي څخه داسې لوړ سوکه. صحیح شو؟ اسکیل ټبرز دا ټول ټبرزټي د شاوس اسکیل ټبرزټي چې موږ ویلي وه چې دا د کوکسل اډوکي ټولو هغه کلک ساختمان دی شاوس. دغه ټبرزټي څخه تر لوړ شروع کېږي. جمیلس انفیریر یعنې د غبرګولي عضلو لاندې عضله ده شاوس. ختم کوم ځای دی؟ هغه ځای دی غټ ټراکنټر میجر، مخکې مو ویل په دې ختمېږي. نن به کوم سکرال فلکسیس ته راځي. وظیفه یې تیر دوه ځله پر کار لیټرل روټیشن. دا اوس څلور د ټیپ عضلې مو ویلې چې یو مو خپله ګلوټیس مینیمس وویله، بل مو پرفارمس وویله، بل مو جمیلس سوپیریر، جمیلس انفیریر وویله. درې نور لا ډیپ پاته دي چې بل اوبټریټور انټرنس ده. معنا دغه دلته چې و د اوبټریټور فورامین و شابس. موږ ویلي وه چې و د اوبټریټور فورامین و. دغه فورامین داخل خوا چې موقعیت لري هغه ته ویل کېږي اوبټریټور انټرنس، داخل خواته ده. د باندې بله دغه ته بیا اکسترنس ویل کېږي. نو شروع یې دغه فورامین شروع کېږي، د اوبټریټور ممبران. د فورامین دلته پرده د شابس ممبران دغه څخه شروع کېږي. ختم یې هغه ځای چې مخکې درته ویله د فیمور غټ ټراکنټر میجر ټراکنټر. نرف کم نرف ته راځي سکرل پلکسس ته راځي شابس. وظیفه یې هم دغه تیرو دوو په رقم ده، لیټرل روټیشن رامنځته کوي، وحشي تدور رامنځته کوي. دا وه پنځمه عضله. او شپږمه مثال پسې وایو اوبټریټور اکسترنس. دا هم دغه فورامین پورې مربوط ده، خو د باندې خواته موقعیت لري. اوبټریټور اکسترنس یعنې دا نوم بیا د دغه فورامین یا موقعیت له مخې ورکول شوی دی. صحیح شو؟ د دې شروع چیرې ده؟ د دې شروع هم دغه فورامین دی شابس، دغه فورامین دی. دغه فورامین چې ممبران غش پرده سه دغه پردې څخه شروع کېږي. ختم یې هغه ځای دی غټ ټراکنټر، دا به نه یېروئ میجر ټراکنټر. یعنې په ډیپ عضلاتو کې په دغه اووه عضلاتو کې د یوې اومې بغیره نور ګرده پر دا غټ ټراکنټر باندې چې کېږي ختمېږي شاوس. نرو کم نرو دی خپله اوبټریټور نرو ته راځي. صحیح شو؟ د هغه پوسټیریر برانچ دی او وظیفه یې دغه تیر درو په رقم ده، لیټرل روټیشن رامنځته کوي، وحشي تدور. دغه فیمور له شاخه تشکي کتي د ټیپ عضلاتو اخري عضله ده چې هغه ته کوادریټس فیمورس ویل کېږي، چې دا هم د ډیپ کې موقعیت لري. ټولو لاندې عمیق عضله ده شاوس. د دې شروع چیرې ده؟ دا چیرې شروع کېږي؟ دا نوم چې ورکول شوی دی کوادرو معنا پاو یا څلورمه حصې ته ویل کېږي. داسې چاکونجه شکل لري شاوس، څلور معنا ده چاکونجه شکل لري. څه ګورئ داسې او څېړي. دا چې شروع کېږي دغه اسکیل ټبرزټي څخه شروع کېږي. د دې د وحشي خوا اسکیل ټبرزټي وحشي خوا شروع کېږي. ختم یې چیرې دی؟ دا بیا د غټ ټراکنټر او د کوچني ټراکنټر تر منځ چې موږ ویلي وو شاته کرېسټ دی، انټر ټراکنټریک کرېسټ. موږ ویلي وو چې په فیمور کې دوه غټ ټراکنټره دي، یو غټ دی بل کوچنی دی. غټ ټراکنټر کوچنی ټراکنټر مخ خواته یې لیکه وه انټر ټراکنټریک لاین و، شاته کرېسټ و انټر ټراکنټریک کرېسټ. په دا کرېسټ باندې چې کېږي ختمېږي. نربیه هغه نربی سکرال فلکسس شابس. وظیفه هم تیرو صدور پر رقم ده، لیټرل روټیشن شابس. تقریبا مشتسی لس عضلات مشتسی وي چې دوی سوپرفیشل وي، ګلوټیس مګزیمس غټ عضله چې شاوس، او بل ټنسور فاشیالټا د دوی سره بیرونه وي. بل موږ ګلوټیس میډیس وایي په مینس کې و، او بیا مو وایي ډیپ وایي ګلوټیس مینیمس مو ویل،
پرفارمس مو ویل، جیميلس سپیریور، جیميلس انفیریور، بل اوبټریټور انټرنس، اوبټریټور ایکسټرنس، او بل کوادریټس مو ویل. دغه لس عضلې چې وي دا د ګلوټیل برخې چې وي عضلې وي. نن دپاره د غون درس بس دی.